ملګرو دا هغه ډالر دی چې نن ما د تیمو نه ګټلی دي. راځئ چې در باندې وګورم. دا زما کارډونه دي، ډالر نه دي. ډالر ګټل داسې آسان کار نه دی. اول به زه تیمو په لنډه توګه در معرفي کوم، بیا به د تیمو یو ډیر جالب پروډکټ در معرفي کوم. کیدای شي ډیر ورته وخاندئ. تیمو د امازون په شان د چین یو اپلیکیشن دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیمو کې تقریبا 50% جنسونه فیک دي، یعنی عکس یې دومره ښیي بیا وي دومره، او کوم شی چې تاسو په عکس کې ووینئ هغه نه درته رالیږي، د هغه په بدل کې یو کمزوری جنس درته رالیږي. دوهم، که تاسو د تیمو نه په یو ور باندې 20 جنسونه واخلئ، یوازې د یو جنس د بیرته واپس کولو حق لرئ. دا نور 19 په تاسو تاوان دي، که ښه او که بد. د تیمو یو ښه والی دا دی چې د امازون وغیره نه پکې جنسونه لږ ارزان پیدا کیږي، خو د کیفیت ضمانت یې نشته، او که خوښ مې نشي ستاسو په پیسو ریفند کولو کې یا بیرته درکولو کې ډیر جنجالي سایټ دی. اوس راځم هغه پروډکټ ته چې ما په خپله د تیمو نه اخیستی دی. په ځینې فلمونو کې مې د انجینرانو سره داسې یو غټ بکس لید چې په لاس کې به یې نیولی و. ما هغه په تیمو کې هم ولیده. داسې غټ ټکس یې ورکړی و، په منځ کې د سکرینج، پلاس، پیچونه وغیره عکسونه وو. خوښ مې شه او اډر مې ورکړ. ما ویل ځکه په کور کې څه خراب شي پې جوړوم به. اوس تاسو ته زه هغه بکس ښیم کوم چې تیمو ما ته رالیږلی. دا هغه بکس دی ملګرو، ښه ورته وګورئ. بیچاره ټول دومره دی او عکس یې دومره ورکړی و. ما ویل چې دا به د یو ځای نه بل ځای ته څنګه وړم، دا خو به ډېر دروند وي. او څه یې پې لیکلي دي: 32in1 multi-purpose precision screw driver handle double way force. اوس یې په منځ کې درته ښایم چې څه پکې شته. راځئ چې خلاص یې کړو. یو برکت، دا یې 2 او دغه. ملګرو په دې اډر کې خو زه تیمو مکمل بیچاره کړم. ما سره د دې په څیر د تیمو نور پروډکټ هم شته. زه به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته معرفي کوم. بریالي اوسئ.